درنو لیدونکو نن په اسلام آباد کې دلته افغانان راټول شوي دي. هغه افغانان چې د امریکا کیسونه یې ول، دلته په زرګونو افغانان په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په واک کې راتلو څخه وروسته دلته له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دوی د ویزو مشکلات دي، دلته د کار روزګار مشکلات دي. اوس چې دا کم د ډیپورټیشن پالیسیانې روانې دي، په دې کې د افغانانو چې کم کیسونه دي د امریکا هغه هم نه منل کیږي. دې باره کې موږ سره دلته یو ورور موجود دی، له ده څخه اورو. وروره ستړی مه شې. ژوندی اوسې، سلامت. ډېره مننه. اول خو لږ خپل ځان را معرفي کړئ. زه نورالحیات ستانکزی یم، یو تن د پیوټو کیس لرونکی. ها، ډېره ښه ده. څونه وخت کېږي پاکستان ته راغلي یې؟ زما خو دا دریم کال دی چې زه د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته راغلی یم، او دریم کال مې دی دلته یم. فامیل هم در سره دی که ځان ته راغلی؟ موږ سره د فامیل راغلي یو. دلته ټول کیسداران چې فامیلي دي هغوی فامیل سره راغلي، چې څوک انفرادي دي هغوی ځان ته راغلي دي. نو دغسې یو د 2025 کال له شروع کېدو سره سم په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې بغیر د انوسي دلته خلک نه پرېږدي. ورسره په امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته راغی، کیسونه بند کړل. نو دلته تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یې؟ ډېره ښه پوښتنه دې همدغه وکړله. دلته د پاکستان د وزارت خارجې د پالیسۍ او د دوی دغه لزومدید سره سم دوی اعلان وکړو چې دلته هغه خلک چې پوره اسناد ونه لري، یعنې صحیح ویزا او صحیح پاسپورټ ونه لري، یعنې وخت په دواړو کې به دی دلته نشي کولی چې ووسیږي، او ځان سره د دې هر څه سره سره بیا انوسي بیا هم ولري. نو متاسفانه زمونږ د P1 او P2 کیسداران دلته تقریبا 4 کاله شو چې دلته ژوند کوي، او د خپل کیس د پروسس لپاره راغلي. د چا 3 کاله شو، د چا 4 کال دی. نو د دوی هغه اسناد چې پاکستان کې پې باندې باید ژوند وکړي او اړین اسناد دي چې پاکستان حکومت د منلو وي، متاسفانه هغه اوس ایکسپایر شوي دي. یعنې هغه ټول د دوی هغه کوم اسنادونه سره چې راغلي وي، ویزې پاسپورټ سره، نو هغه د هغې وختونه اوس ختم شوي دي. یعنې دوی اوس د خدای په هیله او دلته بس د پاکستان د حکومت نه بیا مننه چې مطلب موږ سره همکاري کوي. خو زما په نظر باندې د پاکستان هم لکه چې نور دومره وس نه وي چې نور موږ سره همکاري وکړي. نو او دغه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تعلیق نه بعد نو دلته افغانان بیا نو بیخي ستونزو سره مخامخ دي، او د پاکستان حکومت هم اوس په همدې فکر کې دی چې لکه ډونالډ ټرمپ چې دوی بند کړه، نو لکه موږ ته دوی هم کېدای شي دغه وکړي چې تاسو که اسناد نشئ پیدا کولی، نو مجبور یو چې کوم خوا ته مولیږي یا خپل وطن ته مولیږي. نو له یوې خوا امریکا کیسونه بند کړه، له بلې خوا پاکستان وایي چې بدون د اسناد افغانانو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. ستاسو آینده به دلته څه شی وي؟ متاسفانه تاسو ګورئ چې دلته په سلهاو کسان راغلي دي، ماشومان دي، زنانه دي، سړي دي، سپین ږیري دي. نو موږ د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ یو، او یو بې سرنوشته ژوند اوس موږ ورسره مخامخ یو. یعنې زموږ هغه سرنوشت نه دی معلوم. زموږ حالات واقعا ورځ په ورځ د خرابېدو په لور روان دی. چا که کومه روپۍ راوړې وه یا چې خرڅ کړي وو هغه ټول خلاص شوي دي. نو واقعا موږ ډېر یو بد حالت سره مخامخ. دلته په اسلام آباد کې ډېری افغانان ایبټ آباد، پېښور، اټک خوا ته لاړل د پولیسو له ډاره څخه. تاسو داسې مشکلاتو سره مخ شوي یئ؟ بالکل. لکه زه خو په خپله لا تر اوسه پورې الحمدلله نه یم مخ شوی، خو کېدای شي مخ شو. ډېر ملګري مخ شوي دي، خو بیا هم د پاکستان د حکومت بیا هم وایم چې همکاري، او دلته د امریکا سفارت هغه افغانانو ته چې دلته P1 P2 کیسونه لري یا د امریکا کیسونه لري، هغوی ته یو لیټر ورکړی دی. نو د خدای په توکل او په همغه لیټر باندې ګرځي راګرځي. ځینو خلکو چې افغانستان کې کار کړی دی له خارجیانو سره، هغوی د جمهوري ګټو لپاره هلته خدمت کړی دی، او دا چې اروپایي اتحادیه ده هغه ټول دا ګټې د دې ګټو ملاتړ کوي. چې چیرې امریکا دا دروازې بندوي د افغانانو په مخ باندې، تاسو د اروپایي ټولنې څخه هم غوښتنه کوئ چې مرسته ورسره وکړي؟ موږ خو د امریکا متحده ایالاتو سره دا ټولو یو نوع همکاري کړی دی، یا دوی سره متحد پاتې شوي دي او دوی کې ماموریت کړی دی. نو زمونږ کیسونه دفعتاً اوس امریکا پورې اړه لري. نو موږ نشو کولی چې د اروپایي هیوادونو ته غوښتنه وکړو، ځکه زمونږ برحاله کیسونه امریکا سره شته دي. نو بس فقط زمونږ ډېر ملګري دلته چې څه لاړل، نور دا څه پاتې دي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتلو نه وروسته چې دا د 3 میاشتو تعلیق یې ورکړو، او دا تعلیق اوس دا بدبختانه چې 7 میاشتو ته وغځېدو. نو دغه یو غټ مشکل دی موږ ته.
کم خلک چې دې ځای نه افغانستان ته ډیپورټ کیږي هلته له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ دغه سخته پوښتنه دې وکړله دې لکه یو خو بېرته تلل امکان نه لري که لاړم شي نو راز مشکلات دي او همدومره به ویلی شم. نن چې دا خلک دلته راټول شوي دي د دوی غوښتنې څه شی دي؟ دوی دلته په دې دغه امید او تمه راغونډ شوي دي چې موږ خپل غږ د امریکا متحده ایالاتو ته، د امریکا وزارت خارجې ته، د امریکا کانګرس ته، د امریکا د هلته چې بشر او حقوقو او انساني خدمتونو ته کار کوي هغه خلک، هغه ادارې چې موږ هغوی معرفي کړي، کیسونه موږ ته اچولي دي، نو موږ د دې برنامې او د دې غونډې په ذریعه هغوی ته خبر ورکوو چې موږ ډېر مشکلاتو کې یو، باید زموږ د کیسونو د حل لپاره یو تیزه کړه لاره په لار واچي تر څو دا مشکلات خلاص شي او دغه خلک د دې مصیبت نه خلاص شي او یو ارامه او اسوده زندګۍ ته مخه کړي. ډیره مننه وروره. درنو لیدونکو دا موږ سره یو افغان ورور چې د امریکا د کیس په انتظار دي دلته له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د دوی غوښتنې دا دي چې د امریکا حکومت خپلې ژمنې پوره کړي او دغه خلک داسې مشکلاتو کې پرې نه دي. مننه.